هدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یوسلیوی شمبرات دې ځنې خاص واقعي اشاره کوي چې غیر ویل شد احد ځکه په دې صورت کې به اکثره تسلی نه دی لور کی او ګرځیدل د عبد الله ابن ابي ابن سلول بنو سلمہ بنو حارثه دغه متاثر کېدل خو لیکن الله کلا کړه د بدر مسله به ذکر کی او به تفسیر دی سوره انفال کی عربتم د آیت مخکې سره دا دی مخکې ویلې چې دا خلک تاسو له چلونه جوړ کړي هېڅ نقصان نشي درکولی دلته وایي چې د دوی د نقصانونو نه بچ کېدلو دپاره یو طریقه جهاد دی سړی په دې باندې بچ کېږي ځکه مسلمانانو خپل نظام یې وإذ غدوت په هغه ټیم چې سهار وختي ووتې من اهلک د خپلو بچو نه اهل نه دی سهار وختي ووتې اهل نه مراد عایشه ده رضی الله تعالی عنها نو دلته به سوال دغه دا چې دلته ویلې سهار وختي ووتې او حالانکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د مانځه نه وروسته وتې دی تور پټګی تړلی دی دوه تورې اوزغرې اچولې وې دوه تورې اچولې وې جواب دا چې سهار وختي ووتو مشورې له او بیا د ماسپښین مانځه نه وروسته په طرف د شیخان علاقه راکتو شو تا تیارول مؤمنانو دپاره مقاعد مرشد للقتال د جګړې دپاره او الله سمیع الله اوري علیم پوهه د احساسو په نیتونو دلیل به دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو امیر د یو ستر درستیز په صفت باندې خپل کارګزاري کړې ده نقصان په دې جانب کې نشته اوس بنو سلمہ او بنو حارثه الله بیانوي عبدالله ابن ابي ابن سلول له وروسته شو نو دوی مې اراده و چې موږ وروسته شو الله راکړه کړه قتاده صاحب د به دا خبره ذکر کوله وی الله عز وجل موږ د ولي ویلی دی موږ په دې باندې زیات خوشحاله یو اذ په هغه ټیم چې قص وکړي دوه ګروپونو منکم ستاسو نه ان تفشلا چې شي کمزوري بزدلي معنا به ځکه نه کوي چې دا صحابه دي اوچت خلک دي او بزدلي دي په باره کې یو قسم ته عیب دی او الله تعالی د دوی د استوال الله خاص په الله رضان وسپاري المؤمنون ایماندار توکل دا معنی تفیض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره کارونه رب العالمین لسپارل الله به خالق معنی مالک به معنی رازق به معنی دغه سره